سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن چې کوم زموږ ټاپک دی، نن به موږ خبرې وکړو پر هوکس لا باندې. په فزیکس کې دا یو کانسپټ دی او د دې بعد بیا زه د دې ویډیو بعد بیا زه پر سمپل هارمونیک موشن باندې ورسم چې هغه څه شي دی. نو اول خبره به وکړو پر هوکس لا باندې. کله چې موږ یو ماس د یو سپرینګ سره اټیچ کو، د سرفیس دی مځکه ده، ټیک دی، او دغه چې دی ماس دی. که اوس مثال کے طور پر زه وغواړم چې دا د کش کم دا چې کوم ماس دی، دا چې کوم ویټ پروت دی، دا زه په دا ډایرکشن کې زه کش کم، نو که چیرې د هغه شی ما و دا سپیس ته راورساوه یا دونه فاصله م په تېر کړل، یعنې د دا ایس ولاړی د دا ایس پورې راغلی او ایزه یې لکم، نو ستا چې کوم سپرینګ دی دا کوشش کوي چې دا ماس برته پر دا ډایرکشن راوړي. سر م په خلاص شو. د هغه رقم نو په دې کې زه څونه زه دا چې کوم فورس لګوم، څونه زه فورس لګوم د غونه د دې باډي چې دی دا چې کوم ماس پروت دی دا د غونه ډسټنس کولی. مثال کے طور پر یو مین پوینټ زه واخلم، دا یو مین پوینټ، دا زما ریفرنس دی، ټیک دی، و دا د دې زه ورته ګورم او زه پر دې فورس ولګوم، د هغه ریفرنس و د هغه ته ورکم، نو دا چې کوم باډي د اول پر دا پوزیشن پرته وله، د هغه بعد د هغه باډي چې ده هغه تقریبا دونه پوزیشن یې دغه کوي، ډسپلیزه کوي. یعنی د دې څخه موږ و دغه ته رسیږو چې فورس چې دی چې څونه زه زیات زور په لګوم د غونه د دې چې کوم ډسپلیسمنټ دی، د دې چې کوم ایکس دی هغه چینجېږي، هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی. یعنی که زه فورس پر ولګوم زیات، نور ایکس چینجېږي، د دې څخه زه زیات فورس ولګوم نور هم دا ډسپلیسېږي. چونکې موږ تاسو ته دا معلومه ده چې څه وخت ډایرکټلي پروپورشنل ساین راشي په یو ایکویژن کې، هغه وخت هغه ځای کې یو کانسټنټ هم راشي. اوس دغه چې کومه فارموله ده دې ته موږ وایي هوکس لا. ټیک دی، او د هغه بعد به موږ دا خبره وکړو چې یو شی بالکل زما د ذهن ووتی، هغه د دې چې کوم نیګیټیو ساین دی دا سره نقي، یعنی څونه ته فورس په کوم ډایرکشن کې لګوې، که د فورس ډایرکشن دغه وي ستا چې کوم د ایکس ډایرکشن دی هغه جلا وي. نو اوس د هغه چې کوم اکویژن دی د هوکس لا د چې کوم اکویژن دی F is equal to minus k into x، دا به موږ د نیوټن د سیکنډ لا سره بیا کمپیر کو. څه وخت چې دغه زه اکویژن 1 واخلم، دا به زه اکویژن 2 واخلم، څه وخت چې دا دوه زه سره کمپیر کړم، نو د هغه په دغه کې به ماته یو داسې اکسپریشن راشي که ای د دې خوا ته کښېږدم او ام ظاهره خبره چې دې خوا ته راځي ډیوایډ کېږي، او ایکس چې دی هغه ډسپلیسمنټ دی چې کوم ډسپلیس سوی دی پوزیشن. اوس دا اکویژن ماته دا راښیي چونکې دا یو کانسټنټ دی، د ټوټل چې کوم دغه دی دا یو کانسټنټ دی، نو زه دا رقم لیکای سم چې دا ډایرکټلی پروپورشنل ده of minus x. که چیرې دا اکویژن
په یو نور اکسپریشنز کې هم راسي دغه ایکویژن موږ ته دا راښیي چې ستا چې کوم موشن دی هغه هارمونیک موشن دی او هارمونیک موشن څه شی دی هغه به موږ زموږ دا دومه ویډیو ده په هغه کې به زه ستاسو په دې شي باندې سر در خلاص کړم هیله کوم چې سر مو په خلاصوي او هارمونیک موشن باندې په بل ویډیو له ولاړ سو هلته به د هارمونیک چې کوم کانسپټ دی هغه به زه هلته درکړم کور ودان ډېره مننه مهرباني